الله الرحمن الرحیم. د لوی اختر پر راتګ خپل ملت او اسلامي امت ته صمیمانه مبارکی وړاندې کوم. فرارسیدن عید سعید قربان به مردم کشور و مسلمانان جهان مبارک باد. قربان عید bayramingiz muborak. وطنوالو، د ستر ابراهیمی او اسلامي سنت بیا تازه کېدل چې همدای مبارک شپې ورځې دي، موږ ته په خپلو ملي قربانیو د بیا فکر کولو یو فرصت برابروي. نږدې نیمه پیړۍ وشوه چې موږ د عمومي منفعت په نامه د فردي قربانیو سخت امتحان تیرو. سره له دې چې له دې امتحانه د ملت په توګه بریالي وځو، عمومي منفعت ته نه رسیږو او نتیجه ناکامی راوځي. همدغو مسلسلو سیاسي ناکامیو زموږ هېواد له ترقي راګرځولی دی. د اوږدو لسیزو دا ملي ماته چې زموږ د ټولنې او هېواد روحي او جسمي روغتیا یې زیانمنه کړې، تل په خشونت کې منعکسه شوې ده. سره له دې چې د وروستیو 20 کلو د خشونت اصلي عاملینو یعنی طالبانو د واک په نیولو یو څه قراري راوسته، خو خشونت یې ونه دراو. دوی د دایمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لاره غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده. دا جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي، ځکه افغانان وایي په زور کلی نه کیږي. منفي امنیت نه یوازې هوسایي را نه وسته، بلکې طالبان هم له افغانانو او هم نړۍ سره په تقابل کې ودرول چې فقط یوه خبره کوي: نه یې منم. دا یو بېګټې دریځ دی، ځکه اصلي زیان وطن ته رسیږي چې فرصتونه بایلي. طالبانو یو ځل بیا د هدف او وسیلې ترمنځ توپیر ونه شو کړی. واک قبضه کړ، خو مشروعیت ته ونه رسېدل او رسېدلی هم نه شول. له بلې خوا دا هم ښکاره ده چې ملي ثبات له طالبانو پرته راتللی نشي. د سولې او ثبات دایمي کېدل اوس په دې اړه لري چې له طالب سره د تیرو 20 کلو چلند صادقانه وڅېړل شي، په خطاګانو اعتراف وشي او له دې لارې خشونت او غچ اخیستنې ته بهانې له منځه ولاړې شي. د دغې غچ اخیستنې اصلي بیه زموږ خویندې او ورونه، زموږ ولسونه او نسلونه ورکوي. اوس باید هدف دا وي چې د بېاعتمادي فضا پورته او له دې لارې نه یوازې اوسنیو بلکې خپلو راتلونکو نسلونو ته سوله، مثبت امنیت او ملي وحدت تضمین کړو. هموطنان، خون و خشونت دوامدار روان جامعه ما را پیهم صدمه زده و شاید دیگر زمان آن فرا رسیده باشد که همه با هم استفاده از آن به عنوان وسیله حصول به اهداف سیاسی را رد کنیم. استفاده معقول از فرصت موجود می تواند داستان نیمه قرنه خون و خشونت در کشور را به تاریخ تحویل دهد، مشروط بر این که به عنوان حربه برای حصول اهداف گروهی توسط طالبان مورد استفاده قرار نگیرد. اکثریت آنها نیز شاید اکنون درک کرده باشند که گذار به یک امنیت پایدار خواست ملی است و اگر با وجود واقعیت‌های عینی کنونی تحقق یافته نتواند، مسئولیت عواقب آن بر دوش رهبران این گروه خواهد بود. اما برای رسیدن به این هدف طالبان باید نخست با خود، در گام دوم با دین مقدس ما اسلام که مخالف خشونت است و بعد با ملت افغان صلح کنند. له اسلام سره د طالبانو سوله به د دین په پلمه د وطن، افغانانو او نړۍ په ارتباط د هغوی تنګ نظري له منځه یوسي
او سترګې به یې هغو لارښوونو ته پرانستل شي چې پاک خدای جل جلاله په المنلي رسول صلی الله علیه وسلم ته په قرآن شریف کې اورولي دي. د دوی اعمال او سیاستونه له ډېرو قرآني احکامو سره په ټکر کې راځي. د مثال په ډول د الغاشیه سوره په 21 آیت کې صریح الهي حکم دی چې تفسیر داسې راځي: په یاد ولره ته نورو ته د یادونې او نصیحت لپاره استول شوی، نه د دې لپاره چې پر هغوی مسلط شي. مجازات او مکافات هر چاته په آخرت کې د الله جل جلاله لخوا ورکول کیږي. خو طالبانو د مکافاتو او مجازاتو الهي حق ځان ته اخیستی، لکه همغسې چې د خلکو دنیایي حقوق د اسلام په نامه له هغوی ضبط کړي دي. خویندو او ورونو، موږ غوښتل افغانستان د آسیا په متحرک زړه تبدیل کړو. پر نورو د تکیې پر ځای هغوی پر ځان تکیه کړو. خو له بده مرغه د سمسورتیا دغه کاروان په نیمه لار کې ودرول شو. تاسو اوس حق لرئ له طالبانو وپوښتئ چې دوی څه غواړي او څنګه یې غواړي عملي کړي. کوم حالت ته چې دوی افغانستان ورساو، آیا فکر کوئ دغه زړه به متحرک او ژوندی پاتې شي؟ همدا اوس هیوادونه هغه نړیوال بحران ته په تابیا بوخت دي چې پر جهان خپور دی او تر ډیرو کلونو به پاتې وي. آیا طالبان د دغه بحران په ژورتیا پوهیږي؟ آیا له هغه سره د مخامخېدو بشري، مالی او تخنیکی امکانات سنجولی دي؟ ځواب منفي دی، ځکه دوی د دین په نامه له ملت او دین سره په شخړه دي. د افغانستان طبیعي ثروت د عاجلې ګټې لپاره اعلام کړی او له دې امله ځان له تاریخي مسؤلیت سره مخامخ کړی دی. نه طالبان دا مشروعیت او حق لري چې د افغانستان قانونه په پټو معاملو چاته ورکړي، او نه بهرني هیوادونه او شرکتونه دا حق لري چې د مشروعیت په خلا کې د هیواد زیرمې تالا کړي. زموږ جغرافیه، زموږ فضا، زموږ اوبه، زموږ چاپیریال او نور زموږ د قانونو غوندې ډیر ارزښتناک دي او هره ذره یې دقیق پام او ساتنه غواړي. هموطنان، در اینجا میخواهم از افغانان متواری در کشورهای دیگر به خاطر خدمات صادقانهشان به مردم اظهار سپاس کنم که با زحمات خود عزت و آبروی افغانها را تأمین کردند. اکنون هم با وجود دوری فیزیکی آنها هر لحظه در کنار وطن و مردم خود قرار دارند و درد را که مردم در داخل متحمل می شوند اینها در غربت به دوش می کشند. تجربه جهانی دیاسپورا همواره شاخصهای مثبت و منفی داشته که افغانها نیز از آن مستثنا بودن نمی توانند. در حالی که آشنایی با جهان باعث رشد فکری و مسلکی شده است، خلای ایجاد شده زمینه دامن زدن به نفاق ملی توسط بعضی‌ها را نیز مساعد ساخته است. اما افغانهای مقیم خارج نباید حق نمایندگی خود را به یک حلقه کوچک نفاق افغان بسپارد. شما باید وسیله یک اندیشه سازنده شوید تا از این حالت بیرون بیایید. خوشبختانه فرصت‌ها و چاره‌های زیاد برایتان میسر است که از آن به نفع جامعه خود در خارج و داخل استفاده نمایید. یکی از این راه‌ها دیجیتال سازی و کار روی ایجاد یک افغانستان دیگر در فضای مجازی است که محور تجمع هموطنان ما در خارج شود. زندگی در غربت هیچگاه برای هیچ کسی یک انتخاب طبیعی نبوده است و به همین دلیل است که به قول مولانای بزرگ باز جویند روزگار وصل خویش. عودت منسجم و با عزت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در چارچوب یک صلح پایدار در صدر برنامه‌های کاری ما قرار داشت. اکنون تنها ثبات سیاسی،
صلح پایدار و امنیت دوامدار امکان برگشت 5 میلیون مهاجر افغان از جمله سیل مهاجرین ماهای پسین را فراهم کرده می تواند. خویندو ورونو، اوس د دې وخت را رسېدلی چې هېواد کې د لوبې اصول مشخص شي او هغه دا چې باید نتیجې ته ورسېږو چې څه غواړو. د نظام شکل او اساسي قانون باندې باید نتیجې ته ورسېږو. حدود د بحث باید واضح شي خو فیصله باید ولس وکړي. همدا مشروعیت ته د رسېدو لاره ده. ولس د جنګ سالارانو نه هم د پوښتنې حق لري چې ولې طلایي فرصتونه ضایع او خپل جیبونه او بانکونه ډک کړل. دلته زه له دې فرصت نه په استفادې غواړم په ډاګه ووایم چې تر هغو په ما پورې اړه لري د افغانستان په سیاسي ډګر کې د جنګ سالارانو سره یو ګام پورته کولو ته هم چمتو نه یم. خو د هغوی د سیاسي سرنوشت او هېواد کې د اوسېدو د حق په ارتباط فیصله د ولس په لاس کې ده. په دې برخه کې یو پاک احتساب ته اړتیا ده چې د سوء استفادې عمق روښانه او بیا د هغې له مخې پرېکړه وشي. د طالبانو سیاسي ناتواني او د ډیرو سیاستوالو مفکوروي افلاس روښانه کړه چې د مسلې حل د دوی تر وس پورته دی. موږ باید اوس ټوله هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تأمین شي چې له موږ سره د ولس پاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسېدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او زه بې له دې چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغې لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړم. ژوندی دې وي افغانستان، زنده باد افغانستان، یشسن افغانستان.